بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 410 KPK نیوز. قدرمندو، نن 11مه روژه ده، یعنی رمضان المبارک شروع دی او نن 11مه روژه ده. راوتی یم، تاسو به زما په بیکګراوند کې ګورئ چې 410 بازار کې موجود یم. چولو والا دي، مرابي والا دي، دې ټولو ملګرو سره به خبرې اترې کوو او د دوی نه به پوښتنه کوو چې آیا ژوند اسان دی په رمضان المبارک کې د دوی ګزاره کیږي که نه کیږي. چېرته به هم نه ځئ، د 410 KPK نیوز سره به اوسئ. راځئ موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جانه نامه دې څه ده؟ نصیرالدین. نصیرالدین. دا څه کټ کوئ؟ دا جی کوپره کټ کوو. نه، او ډېر سار سبا نه دی تاسو مربع رابار کړې ده؟ نو جی موږ چې دا راوړو نو بیا دا تیارول هم غواړي که نه، دا یې ساده ماده خو پکې ښودل نه غواړي که نه، دې باندې همدلته یې تیاروئ؟ او نه، کور کې تیارو، کور کې تیارو، بیا دا جوړو، ډیکوریشن ولا کوو، خرچې پې کېږي، دې نه بغیر خو دا لګېږي نه که نه، چې د خلکو ورته خوښه شي نو خلک یې والي. ګاک راځي که نه؟ انشاءالله بالکل راځي، الحمدلله. ګاک راځي؟ مربع ګرانه ده کارځان؟ یاره شاړې خو دین درله ډېر ګران دی، خو مونږ د رمضان د خوشحالۍ کې خلکو له د 10 ورکو، د 20 ورکو، د 50 ورکو، ګینې په 1500 روپۍ کیلو شاړې. کاکا جان، بچي مو څو دي؟ بچي دوه بچي دي. نو چې کور ته ځئ فروټ ځان سره وړئ؟ فروټ نه شو وړي، ګران دي. ولې؟ ډېر ګران دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمونږ یو درخواست دی اعلی چارواکو. نامه مو څه ده؟ نامه اصغر علي زرګړی حمید ګل میم. او سودا له راغلی؟ جی سودا له راغلی ما، خو لږ مهرباني وکړئ د بازار لږ ته اعلی چارواکو ته مو چې د بازار دوره لږ کوي. د قصاب خپل نه رخصي قصاب چې دی نن سبا په 1300 روپۍ باندې پسته غوښه خرڅوي. کاکا جان راته وایي په 1500؟ نه جی په 1300. ما په خپله اوس په واغشته نو خبره چې یو طرف ته په غوښه کې وال کوي، بل طرف ته په تله کې وال کوي، بل طرف ته په پیسو کې وال کوي. نو دونه مهرباني وکړئ. ولې اړخ به نه لګي؟ خامخا به لګي. دا خپل هم ډېر بد حل دی، ډېره غریبي ده، ډېر ګناهګار خو پته شي دې خلکو به څه حلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جي نامه مو څه ده؟ رم نواز. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د دې چوک یم. نه، نو چوک کې م کور دی؟ او دلته صحابه نمبرک کې چوک. نه، اوس څه له راغلی؟ اوس خو راغلی سودا مودا لټکه وکړه، سودا به ور څه اخلی؟ یاره بس چې ګورو چې سم ارزان یې به ور. چکر له راوتی یې؟ نه یاره چکر یې مکر نشته. نه، پکار خو ده وکړي چې ستاسو دواړه لاسونه اوس ډکو. څنګه به ډکي؟ دا پاکستان دی کې بس لاسونه څه ډکي. زه د ملګرو سره خبرې کوم که نه، خو خلک ګیلې کوي ډېر زیاته، وایي ایسې او ډیسې نه راوځي. ایسې مړه خپلو مزو کې پراته دي، هغوی په ډیسو په تاسه کوي په غریبانه. ستا وزیر اعظم کم تپوس وکړه، ستا وزیر اعلی کم تپوس وکړه، ستا دلته هغه والا څه تپوس کوي. هغوی خو صرف په ګاډو ګاډو کې ګرځي او صرف ګور راګوري. ګنې پکار چې په دې چوک کې موږ سره یو ځای ګرځېدل. داسې خبره ده که نه، زمونږ ستاسو اواز راوچتو، اعلی چارواکو ته یې رسوو. څه وایې؟ موږ دا وایو چې که دوی دا ګرځېدل په 1000 روپۍ غوښه نه ده، هډوکې هم نیمې هډوکې او نیمه د هغوی څه د خوراک په پکې څه دي. نو دا څه د غریبانانو ژوند دی؟ مړه ورشه ته دغه نه ورشه، که څه نه ورځي. مخکې دا لوله په 2500 وو، په روژه کې جوانه په 350 نو دا د ډي سیګار او د لوټ مار میاشته کنه. دا له لوټ مار میاشته خو د دوی لپاره کنه. موږ دا خدای پاک وایي د عبادتونو لپاره ده، خو دا له دوی لپاره. بله بوره په پاکستان کې د غریب سړي څه حیثیت نشته. اوس د غریب ورځ تر ورځه غریب کېږي. یعنې هغه اوس هغه شهباز شریف 190 میلیوني زر علماء کالب پې نسته، د خدای کور د خپل لور کې هغه پیسې جوړول. دا راته ووایه چې د دې حل به څه وي؟ د دې حل دا دی چې بس دا انقلاب پکار دی، خو برابر راوتل پکار دي. دا او ګنې که دا څوک به راوځي؟ څوک هم نه راوځي، خو عوام به راوځي. نو څوک به راوځي؟ شاکر خان دی هغه خو په سور کې د نور هغه په زور نشلیان راغلي، یو سټ یې ورکړې تابع کړل، پایې څه کار نشته. نشلیان یو سټ ورکړه که نه، دغه اوس خو غږ وکړي د بې غیرته سړي بې غیرته کارونه یې بس. ډېره زیاته مننه قدرمندو. مختلف طبقه فکر سره څنګه چې ما تاسو ووایي چې زه به د مختلفو طبقه فکر سره علاقه لرونکي ملګرو نه تپوسونه کومه. بازار دی او د پروګرام نوم هم بازار دی، نو په دې کې به هر څنګه ملګري راځي، هر څنګه خبرې به کېږي.
تاسو به خاطر نه درنوي قدرمندو چرته به ځای نه د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 سره به اوسئ راځئ موږ سره اما مو سره نثار محمد دا څه کټ کوئ سلاد کټ کوو سلاد جوړو لکه تیزه خبره را سره وکړئ خفه یې کولې نه سلاد جوړو دا سلاد دي دا خو دا بند ګوبي دي دا پکې مزه کوي او جی مزه چولې ښکلې دي او ان شاء الله ولې بخو او چکني دوانه به کې نمبر دي دا راته وایي کنه چې تاسو د څومره وخت نه دا چولې خرڅه یره زما خو سلیرش کالو شو ذاتي خپل کار کوم دلته ناسې ما ودې نه مخکې په پلارو بیا روډ مې په زموږ 60-65 سال په دې ځای باندې وشو دا څه خبرې کو کنه وای دا چولو ولا سم ډېر روپیا ګټي هغه مخکې ګټلې چې اوس نه اوس نو ساته وای دی دوی د دوی ځان له بنگلم وي نه اوس ګرانی شي وي اوس پکې هغه پیدا نشته مخکې پکې وي اوس پکې موږ ځان نشو ساتلی قدرمندو چرته به ځای نه د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 سره به اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جان خپل غونډه کې نامه محمد ریحان محمد ریحان د کوم ځای دا غړمبک نه راغلی ما دی غړمبک ته غړمبک ولې وای بس لا خو د دې نوم په خوا مشرانو خې نور ما دا څه کارو دا ما دلته یو راز ریکارډینګ کو کنه ناغي کې یو ځوانو ناغه ته مو د کوم ځای غوي د غړمبک ما ورته وی چې د غړمبک ته غړمبک ولې وای هغه وی چې غړمبک ته ځکه وی چې دا وای دغه د کې چا یو غټ دی او بو ته ورويشته نو هغه یو غړو پوک نو هغه ته غړمبک بس هم دا غدا ګوره تاسو مشر هغه ما سره تشریح کړه ها سل راغلی زه سودا مودا راغلی ما چاته کس سمو بس 100 روپے دي نه تاسو براته وای خدا 100 روپے دا یو نیم سل او یو نیم سل 300 او دغه 2.5 نو دینه سو جوړی شي شپږ سو نیم سو او دا پټي سودا او قجوري د هغه سر نه رونی سو په دغه سر یو لګا نو دا ته وایم چې نرخ یو نشته الته پشپک سو نه دلته پشپک سو دغه ته پسلو نیم سو ته په 1500 دا کم مسلمان دی چې په یو بازار کې 1500 نرخ چلی دا مسلمان دی ته وای دا یو ریټ دی بل ریټ دی نو دا در کم دی نه امریکا بسنګ کوونه تاسو څه وای لکه الریډي اس ډي سي بوم دا ویډیو ګوري دا आवाज منګه په راستي هغه ته مو آیا هغه خپارام پراتری غوګونه پدان کارن کړي بالکل چام نوري خپ مزو کې خپ مزو کې ورته بجلی زی ای هر سہولت وتشتا ما ته نشته چکنم ډیر هر څه شتا غیتا او ما ته سدي بس خوش ناتي د الله پاس را بس لغړیګو او نوري سم نشته حکومت خو بالکل ورو سره شته دی نه زمونږ یو 15 میاشتې شوې په غړمبک کلی کې باچا غړې وته وای پاغه کې 200 ټرانسفارمر غلو د شپې وړي د شپې څوکیداری کوي کنه ولې اوس حکومت راشي څوکیدار هم دلونی ولې تاسو بجلی پکې نه بجلی پکې نه و د شپې راغلي شپږ میاشتې به کیږي بجلی پکې ولې نه و نو با بجلی خو را خوشی کوي نه الته خو بالکل سره نشته ناغه ټرانسفارمر د شپې یو غلو ناغه خرڅ کړي ځان خان تموي ناغه د 60 گنجې کومه با سره سم نشته بل خو پرې دا خو د خدای په لوی قخرخته کې په محمد خان خو د خدای تپو برباد کی هغه خو بالکل دا ته ما چې خو د سم نه لري مال خو کله تلوي ولا درې د لوټونه مر کړی تلوي ولا او کنه خلک مشران ولا لاړ خو مې سو هغه وګونه په نن داسې کانه کړی برستون کې نو تی نروزي والله کسو کمی یره کدمانه وټ واغشتون زبا خاص د دزوي ما بس ته تاسو سړی برانه ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه قدرمندو جذباتي کار سره ولاړو او هغه خبره ده کنه چې یو سړی وای کنه وای چې یو سړی تنگ شنو په جنگ شي سوقي کنه لکه لري دا د زړه خبرې دي د زړه اخر وزي زړه سوځېدلی وینو دا خبره کیږي قدرمندو چرته بزنه د بازار پروګرام سره بوسه او د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او د خپل اسد الله جانی سره بوسه چالانو ماما وای خدایا پاکه نن څومره روزه یو لسمه دا خلکو خود ولسمه ده بس چا مخکې نیول چا وروسته نیول دا ورې دا کچالان ډیر ښکلي نه دي ولې نه یو څه کنه یقین وساته هغه زمونږ یو ملګری دی کنه ویډیو کوي کنه نو چې کله یو څیز خولې ته واچي نو یې خوله کې خبرې کوي نو دا هم خوله کې خبرې کوي بالکل یو څه نامه یې څه ده فضل الله د کوم ځای اوسېدونکی رازاړو
د رزړو څونه وخت نه کچالان یو 3 کاله مې وشو بیا خو اوس راغلی ټول نه وې نو سکول مې پرېښی دا خو ماشوم یې که نه سبا کې نه ماشوم نه لکه واده دې کړی دی او جی ای خدایه پاکه زما د میرات خدایه ویره ورسې او بس سبا کې دا واده دې ډېر په تاده کې ونه کړ بس کول خو بیا غوښتل که یا وروسته خو بیا غوښتل خو خلک خو چې عمر ته ورسي نو بیا کوي که نه عمر برابر و ځکه مو کو څومره عمر دی ستا ما 24 سال کاکي لا که نه نه بس برابر کچالان خرڅېږي او شکر دی بس گزاره کیږي او شکر دی دا به ما ته څوک وایي چې سمې ډېرې ګټم ګزاره پکې را نه شي نو با دا چې څوک په کورسو ناست هغې نه تپوس کوي هغوی هومره د کتو دی یقین وساته ښه بس بیا خو موږ باډو څه وایو نه نه دا راته ووایه که نه چې اوس خو به لا ماشومان وي بچي دی که نه داسې به وکړي که نه چې ته چېرته ځې ماشومانو له ځان سره وړې که نه د ماشومانو مور له وړې نه وړو له موړم او غټو له موړم یو شان لکه بیګم جانانې له موړې یا او ټول بیبي داجي شته او شکر دی هغوی له وړې که نه بس تا به بډه والي نه هغې له ړومبي وړم بیا خپلو له وروسته وړم دا خبره راغله نو دلته کومه زمونږ یو ملګری و واده یې کړی و نوې نو د هغه کمره بره وه لکه په دې پوړو چې خېږي که نه نو هغه ولې هغه سور بوتل نه هغه د ټوخي شربت غوندې کې وي زما نه دی خوښه نو مې ماله میرات دې شي که نه هغه ولې هغه اغوښتې و په بډه یې والې او مور یې په برنډه کې ناسته وه هغه چې تلو که نه او په پوړو ورواشه مور ولې اواز ورکړه نو چې مور ولې اواز ورکړه نو هغه بوتل په پنسه ووته نو هغه موږ ته قصه کوله وایي زه دومره ملامته وم وایي مور راته وایي چې ځه ورشه یو سواله نو ته خو داسې نه مور پلار له ړومبي وړم بیا خپلې ښځو بچو له وړم دا خبره صحیح ده دا مور پلار ګورې سم ډېر زیات خیال وساته بلکل چې ړومبي دا خو دې د چا نشته نه جی نه بس که به ښه خوشحاله نوې دې واده کړی خوشحاله ځکه نه واده مې 2-3 کاله وشو که او جی 3 کاله وشو خوشحاله راته اوسه السلام علیکم څنګه یې جی نامه دې څه ده مشال له کوم ځای رزړو رزړو دا ملګری نام یې رور دی ماشاءالله دا راته ووایه چې مربا خرڅېږي او شکر دی بس وخت تېرېږي بس هغه وخت تېرېږي په یې شکر دی الحمدلله د ورځې لکه اوس چې ته راووتې که نه څه ټایم راوځې او څونه ګټې او بیا ځې بجې زره 800 روپۍ الله پاک راکړي بس ښکلې وخت هم پکې تېرېږي شکر دی روژه ماتې له کور ته ځې شکر وي بچي دې شته یو زوی مې یو زوی دی نو ګزران روان دی شکر الحمدلله غوښې او چرګان وړې نه غوښې او چرګان یې چڼه لوبیا ده خوري خلک وایي ډېره زیاته ګراني ده د خلکو ډېرې ګیلې وکړې بس ګیله خلک د سرکار نه کوي دا د خلکو خپل عملونه دي الله پاک ته یې نږدې شي هر سبب خپله سم شي ډېره د پوینټ خبره مو وکړه موږ له پکار دي که نه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې راشو که نه د الله پاک حکمونه او د حضور صلی الله علیه وسلم طریقې زموږ ژوند کې راشي نو هر یو څیز به ټیک شي ستاسو خبره که نه بالکل دا صحیح خبر بېشکه موږ باندې به حکمرانان هم انصاف والا کښېني بالکل دا خو جی مخکې فرمایلی شوي دي ستاسو څنګه عملونه یې هغه شان حکمران به د باندې راځي زموږ عملونه سم شو دا حکمرانان به یې سم دم نه وي عملونه به څنګه ټیک کېږي عملونه و خپل مونځ او دس کې نیک عمل کې د بل مسلمان رو خیال ساتي د بل مسلمان رو د روژه ماتي نه دان خبره د پښمنۍ نه دان خبره چې یاره په دسه تېرېږي نو هله به دا هر څه سمیږي او ملک به اسلامي هر څه راځي او خلک به هم سم شي حکمران به هم سم شي ډېره زیاته مننه خوشحاله راته اوسې قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وي که نه چې زه دې وخت کې په چارسدې بازار کې موجود یم مختلف طبقه فکر سره علاقه لرونکي ملګرو سره خبرې کېږي د چا په زړه کې څه خبره وي د چا په زړه کې څه خبره وي د هر یو باورو او هغه به برداشت کوو قدرمندو او 400 KPK نیوز سره به اوسئ ما نه واله تاسوونه کوه که نه شابه شابه باره کرده بویم دومدی باره کرده لکه که چرا شابه که نه تپوس را نو که نه قدرمندو ډېر زبردست کچالان دي او سمه ښکلې تروه چکني ده که نه هغه د چا خبره چې په خوله کې خبرې کوي وایي خدایه پاکه او دا زړه زما صفا که او 1.5-3 کروړه راکه تاسو ولې پاسېدی
نو زه چې رالم دلته که نه نو هغه کچالانو ما ډېر ښکلي کچالان جوړ کړي دي او د دې ځای نه پاڅېدو ما ورته څه کې وایي زه راځم نو بس زه په دې سیټ کېناستم خو لکه تاسو دې چکنۍ ته وګورئ وای خدایه پاکه یا خدایه پاکه زه به اوس پاسم قدرمندو تاسو به زما په سکرین یعنی د 400 KPK په شیشه باندې تاسو ګورئ دې ته شهزاده وایي که نه یو ځای ته واده له تللی وم نو هلته کې به څه چلو هلته کې بیا دا شهزاده په غټو روجو کې اچو دا خبره راله نو تاسو سره شریکوم نو شهزاده به اچو په روجو کې نو اوس موږ ناستو روجو خورو روټۍ خورو او یو ملګری مې واز کوي چې شهزاده رانغی بل ملګری مې واز کوي یا شهزاده رانغی اوس زه سوچ کوم که نه زه وایم چې خدای پاکه دا شهزاده به څه ډېر لوی سړی وي او دا به اوس په کوم پروټوکول کې راشي او اوس یو خوا بل خوا ګورم چې خدای شهزاده به کله راځي چې کتل مې یو د یو کس په غوری کې شهزاده پوره ووته بس هغه یو اواز وکړه او که نه وایي شهزاده دې راغی چې ویې کته یې لکه څه دي دا خو وایي لرې دی نو دې ته دا شهزاده ما ځکه وایي دا ما باندې تېر شوي وو السلام علیکم وعلیکم السلام نامه دې څه ده سیف الله خفه خوشحاله یم شکر نه یقین وساته یا خو د انداز داسې جوړ دی یا خو در باندې روژه لګېدلې نه شکر دی روژې هم ښه ښکلې تېرېږي او ښه ښکلی موسم الله پاک راوستی دی او په دې حالات کې مونږ ډېر شکر وباسو د الله پاک نه ځکه چې مونږ خو دغه د چا خبره چې لکه بس ناپوه یو دغه یو پېښ شوې او الله پاک به مونږ د خپل زبرګه میاشت راوسته او الله دې نور هم راولي نصیب هم پکې وي د کوم ځای سره تعلق ساتئ مونږ خو د کولاډیر سره تعلق ساتو او سټیشن نه څونه وخت نه شهزاده دا لرې خرڅوي یاره چې دا خو زمونږ بس مشرانو خدای دوبخې اوس نشته او د هغې د وختو نه بس دا سلسله روانه ده او بس هغه پکې د هغې رزق او بس اوس پکې الله پاک زمونږ رزق ایښی دی نو خرڅېږي او شکر دی خرڅېږي نو روپۍ به کې ډېرې دي که لږې دي یاره شکر دی 1200 الله پاک راکوي ښه په خوشحالۍ باندې څومره لرې خرڅوي یاره بس دا خو 2 لرې دي د دوو د غټو سارو د میخې لرې وړو د غوا صحیح نه وي د کچه سارو هم صحیح نه وي لکه صحیح وي ولې نه وي خو لکه چیپړ چیپړ وي ګاکې نه خوښوي او د میخې بس مونږ وړو به 2 لرې وي 1.5 لرې یا 2.5 لرې شي نو بس دا خرڅېږي د ورځې خرڅېږي په عامو ورځو کې هم که نه په دې رمضان کې خرڅېږي نه عام ورځو کې هم خرڅېږي شکر دی زمونږ لکه ډېر وخت نه ګاک جوړ دی بس تاسو واده کړی دی او جی کړی یم څو بچي یو زوی یم دی لا خیر ها ما یو بله پوښتنه کوله چې دلبر ریډیو اورې او جی اورو ولې نه اورو دا پروګرام دې چېرته اورېدلی دی السلام علیکم وعلیکم سلام نامه دې څه ده بهروز بهروز د کوم ځای اوسېدونکی نسته د نسته اوسېدونکی دلته سودا له راغلی او سودا له راغلی نو څه دې واغېشتل که نه او څه ګرځي ها واغېشتل ها نو ګراني شته که نه ښه ګراني ده نه ته خو دومره خفې دا ولې خفې زه خو خوشحاله یم خفه نه یم بس ها ګراني ډېره ده ګراني شته بالکل ډېر غریبانان دي نه چې بچي مو شته بچي مو شته ها چې کور ته ځې نو ځان سره غوښه فروټ وړئ بالکل هر څه نو بیا چې ته وایې ګراني ده نو بیا څنګه وړئ نو بس دا خو په دې اړو کې خو که ګورې که نه اړو کې څه نشته دی یو ول باندې خدای پاک دی یو ول باندې خدای څوک یو شان دنیا نظام در روان دی څوک یو شان څوک بل شان دی لکه هره ورځ فروټ وړئ او غوښه وړئ هر شکر الحمدلله بس هر څه شته دا شکر دی نو لکه تاسو دې خوا کې د ګرانۍ خبره هم وکړه که نه ګرانۍ خبره ځکه چې غریبانه شته ګراني شته که نه خبره ده هر شی ګران دی هر یو څیز ګران هر یو څیز ګران هر سړی پریشانه دی حالا چارواکو ته به څه وایې دا حکومت حالا چارواکو ته به څه وایې حکومت ټول ګډوډ دی حکومت صحیح نه دی حکومت چې جوړ شي یا به کار برابر شي حکومت لا صحیح نه دی دا حکومت خو جوړ دی که نه جوړ دی خو لکه بس په مرکز کې حکومت دی په مرکز کې حکومت شته بس ټول حالتونه خراب دي صحیح نه دي نو څه به وایې حالا چارواکي دې وخت ستاسو اواز اوري بس خبره دا ده چې بس خلک ډېر زیات پریشانه دي هله خودکشۍ ته تیار دي خلک دومره زیات خفګان کې پراته دي ګراني ده غریب وخت تر وخته غریب کېږي او مالدار مالدارېږي بالکل 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 د دې حل به څه وي د دې حل دا چې بس الله پاک چې رضا وي هغه به کېږي الله پاک نه به سره سوال کوي ډاکټرونه کې مونږ نه کوي دا قوم حکومت خراب دا ټول خراب دي ځکه حکومت را باندې لکه تاسو خبره وکړه الله پاک رضا کول دی نو موږ باندې به الله پاک رحم موږ باندې الله پاک رحم کوي ډېره ښکلې خبره الله رضیني موږ باندې الله رحم نه کوي لکه زمونږ الله چارواکي زمونږ اواز نه اوري
بالکل بالکل بالکل. بالکل بالکل الله پاک چې موږ راضي شي نو ټول معاملې به ټیک شي. خوشحاله اوسئ قدرمندو. دا موږ سره بهروز دنیست دی د تاسو خبرې واورېدې او همغه خبرې له بیا راځي چې وایي الله پاک سره خپله معامله ټیکول دي نو الله پاک به په موږ باندې رحم وکړي او الله پاک به انصاف والا حکمران په موږ باندې بیا کښېنوي. قدرمندو زه وایم چې دا پروګرام هم په دې ځای باندې راټول کړم انشاءالله یو نوی پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. هر ځای کې چې خاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جانې او دې بازار کې چې دا څومره ملګري دي دا ټول په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.